راځو ګورو چې 45 x مربع منفي 115 موږ څنګه تجزیه کوو. نو هر کله چې داسې یو شکل وګورم چې دلته x مربع وي ورپسې منفي وي دلته یو عدد وي نو زه وایم چې دا د مربعګانو د تفاضل یو شکل دی، یا په لنډ عبارت موږ داسې ویلی شو چې موږ دا a مربع منفي b مربع شکل غوندې دا موږ فرض کولی شو، او دا موږ داسې تجزیه کوو چې a مثبت b او a منفي b قوسونو باندې تجزیه کولی شو. خو دلته چې ګورو نه دا شکل یو کامله مربع ده او نه دا شکل یوه کامله مربع ده، یعنې د دې مربع جذر مونږ په اسانۍ سره نشو لاسته راوړلی. خو یو شی چې زه کولی شم په دې کې وګورم چې هغه دې دواړو کې څه شی دی، یو مشترک فکتور دی کوم چې عبارت دی له څخه 15 څخه 15 هم دې کې شامل دی او هم دې کې شامل دی. نو راځو مونږ په دې دواړو کې 15 مشترک نیسو او بیا ګورو کیدای شي دا د a مربع منفي b مربع شکل ته لږ څه نږدې شي. نو که چیرې زه په 15 په دې کې مشترک ونیسم نو لیکم چې 15 بیا مساوي کیږي ضرب دې کې چې 15 مشترک شي 9 پاتې کېږي، 9 په 15 کې 45 راځي او x مربع خپله شو، بیا منفي 115 کې چې 15 دې نه راوباس 15 دې کې مشترک واخلو ضربي عامل په توګه نو دا به مساوي شي له 15 سره، ځکه 15 ضرب 15 بیرته 15 کېږي. اوس دلته مونږ ګورو چې دا د a مربع منفي b مربع شکل ته مونږ جوړولی شو. راځو که چیرې مونږ داسې ووایو چې a دې حتی a مربع ووایو نو a به مساوي شي له څه سره 3x سره، ځکه چې 3x مونږ کله مربع کو بیرته 9x مربع لاسته راځي. او همدارنګه په ورته شکل که چیرې دې ته مونږ څه ووایو b مربع ووایو نو b به خپله مساوي شي له څو سره 15 سره. نو دا اوس مونږ کولی شو چې د a مساوي 3x او b مساوي 15 په شکل د a مربع منفي b مربع په شکل تجزیه کوو. نو راځو لیکو چې 15 په خپله بیا به ورسره شي دغه حد غوندې څه شی لیکو a مثبت b او همدارنګه a منفي b. راځو دلته a حدونه لیکو، a حدونه دلته څه شی دي 3x او دلته هم 3x او b حدونه دي a 15 او 15. نو موږ ته په لاس راغی 15 ضربې 3x جمع 15 ضربې 3x منفي 15 کوم چې سره ضرب شي بیرته موږ ته په لاس راکوي 4x مربع منفي 125.